صحیح ده. دا وروي چې لکه موږ ډریوران یو سفرانه منځونه کوو نو د سنت به پکې پرېږدو او که نه که څوک یې وکړي ګناهګارېږي نه. خو د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا نه دي ثابت چې هغه په سفر کې سنت کړي سوای د سحر د سنتو نه او د ویتر د مانځه نه. نفلي مونځ به کوو خو د مانځه سره چې کوم سنتونه دي د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت او ځکه عبدالله بن عمر وایي زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره ګرځېدلی ابوبکر صدیق سره د عمر بن خطاب سره عثمان بن عفان سره خو هغو په سفر کې چې د سنت نه دي کړي سوای د سحر سنت او د ویتر د مونځ دا به یې نه پرېښودو. ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري. اي وقت سره سجده کې وایي سجده کې خو رسول صلی الله علیه وسلم عامه خبره کړې ده اما السجود فاکثروا فيه الدعاء. وایي هر چې سجده ده دعاګانې به ډېرې غواړي. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. په کله چې انسان په سجده کې په دغه وخت کې د بنده چې دی الله ته ډېر نږدې نو دا یو دعا ده ښه دعا ده. والله